السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. بعضې ملګرو غوښتنه کړې وه چې د ټرونپیک آی ډي موږ څنګه جوړولی شو. نو راځو تر هر څه دمخه د ټرونپیک د آی ډي جوړولو طریقه تاسو ته ښایو. یوه خبره باید په یاد ولرئ چې نن سبا په انټرنیټ کې ډېر داسې سایټونه دي چې هغه دروغجن سایټونه دي، مطلب پیسې درنه وهي په یو نه یو طریقه. مګر زه چې کوم سایټونه استعمالوم دا ویب سایټونه دي او د نن نه 4 کاله 3 کاله 5 کاله مخکې راوتي دي. په تاسې کتلی شئ په ګوګل کې وګورئ، سرچ یې کړئ، تاسې په چټ جي پي ټي کې یا مثلا په نورو انټرنیټي سایټونو کې د دې معلومات کتلی شئ چې دا څنګه سایټونه دي. نو ډېر مطمئن سایټونه دي او زه یې تقریبا د 4 میاشتو څخه استعمالوم، مګر کوم داسې څه نشته چې سړی شکایت ترې وکړي یا فراډ وي یا دوکه وي. بالکل روغ سایټونه دي، ګټه او تاوان دواړه لري. مطلب دا دی چې سیستم تاسو په خپل لاس کوئ. هغې باره کې بیا تاسو ته زه بله ویډیو جوړوم چې څنګه ګټه او تاوان ترې ترلاسه کولی شئ. خو فی الحال راځو درته ښیو چې دغه د ټرونپیک اکاونټ څنګه جوړېږي. صحیح ده؟ نو دلته ما یو لینک شیر کړی دی، دغه لینک بیا زه په ډسکرپشن کې اچوم. تاسو کولی شئ دغه لینک باندې کلیک وکړئ او په دې طریقه خپل اکاونټ جوړ کړئ. مثلا زه دلته راځم، دلته لومړی ساین اپ باندې کلیک کوو. صحیح ده؟ ساین اپ باندې کلیک کوو، په یوزر نیم کې خپل یوزر نیم ورکوو. مثلا زه یوزر نیم ورکوم خاورین 123، ایمیل لیکم خاورین 2025@gmail.com. تاسې به خپل دغسې یوزر نیم ورکړئ او بل به خپل ایمیل ادرس ورکړئ. لاندې دغلته پاسورډ ټایپ کوم. ښه دغه دی پاسورډ مې ولیکم. بره به ګوره ښه په نښه یې کړم درته. په دغه ساحه کې به پاسورډ ولیکئ، یو ځل لاندې به یې دوباره ولیکئ، په دغه ساحه کې به یې دوباره ولیکئ. بیا دلته ریفرل ورکول کېږي. تاسو چې په لینک باندې کلیک وکړئ خپله ریفرل دلته راځي. 123 شبیر احمد دا زما د لینک ریفرل دی. بیا د دې وروسته راځو دغه کومه خانه چې ښکاري لاندې دغه یوه خانه دې باندې کلیک کوو. ایم هیومن دا په دې خاطر چې دوی ویره لري، ډار لري چې کوم روباټ داخل نشي سیستم ته، ځکه که روباټ داخل شي نو په سیستم کې ډېره ګډوډي منځته راوړي. نو دا دې لپاره چې دوی ته پته ولګېږي، معلومات ورته وشي چې دا یو انسان داخلېږي که روباټ داخلېږي، نو دا آپشن راځي. ښه په دې کلیک کوو. په دې چې کلیک کوو نو دلته کیپچا راځي. ښه کیپچا بره سوال ته به ګورئ، بیا به په همغه د سوال مطابق به عکسونه انتخابوئ. ښه دغه کیپچا ده. لیکلي دي چې select all entities smaller than the simple object in real life. یعنې هغه څه چې په ریل لایف کې دغه کوم ابجکټ چې دوی ورکړی دی هدف یې کوم عکس دی، هدف یې دغه عکس دی، دغه یعنې چې د دې نه کوچني وي. نو د دې نه کوچني کوم راځي؟ د دې نه کوچني یو دا دی، یو دا دی، دا دی. یو ځل بیا داسې کلیک کړئ، دوباره به په دې عکسونو کلیک وکړئ، وریفای به یې کړئ. وریفای نه وروسته به ساین اپ ووهئ. نو دغه دی ستاسو اکاونټ رجسټر شو، جوړ شو. دلته بیا یو خبره بله ده، دې ځای ته به راشئ. ګوره زه تاسو ته په نښه کوم دغه وریفای، دغه وریفای باندې به کلیک وکړئ. وریفای باندې زه کلیک کوم. ښه وریفای کوم ایمیل چې تاسو ورکړی دی همغه ایمیل ته ایمیل راځي، میسج راځي، د هغې لارې نه یې وریفای کوي. ما چې کوم ایمیل ورکړی دی زه اوس هغې ته داخلېږم. ښه دلته په وریفای ایمیل باندې په اخره برخه کې وریفای ایمیل باندې به کلیک وکړئ. د کلیک نه وروسته لاړ شئ ایمیل ته. مثلا دلته ما ایمیل خپل خلاص کړی دی، دا زه ریفرش کوم، دغه دی میسج راغی سپورټ ټرونپیک. دلته لاندې راشئ، دا کوم لینک چې ښکاري دغه په دې به کلیک وکړئ. په دې زه کلیک کوم داسې.
نو ستاسو ایمیل وریفیکیشن وکړه، اوس بیرته لاړ شئ دا زه بندوم، راځم سیسټم ته. ښه دلته راځم فاسټ ته. فاسټ تاسو ته یو ځل زه ښیم که نه، مخکې صحیح ونه ښودل شو. دلته فاسټ ته راشئ. فاسټ کوم یو دی؟ فاسټ دا دی. دغه ته به راشئ، په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړم دغه صفحه راځي. ښه د لومړي وریفیکیشن سره تاسو لس بونس اخلئ. دغه لس بونس به ګورئ یو هاورلي فاسټ دی او بونس فاسټ دی. بونس فاسټ ته به راشئ، دا به ټول دغسې یو یو په ترتیب سره دغسې به لس واړه فاسټس ټول واخلئ، ستاسو اکاونټ جوړ شو. باقي ویډیوګانې درته نورې جوړوم چې څنګه بیا دې کې پیسې اچول کېږي او څنګه استعمالېږي. نو تر دې پورې تاسې خپل اکاونټونه جوړ کړئ. باقي نور معلومات په نورو ویډیوګانو کې درکوم. تاسو کولی شئ چې زما د لینک د اکاونټ د لینک څخه استفاده وکړئ. په ډسکرپشن کې به پروت وي، هغې ځینې واخلئ ځان سره.